اوس د کلام دپاره بلنه ورکوم د دې محفل صدر او د اواز ملکن نایب صدر ډیر فعال ملګري عبدالکبیر عطا صاحب ته چې هغوی خپل کلام زموږ سره شریک کړي. عبدالکبیر عطا صاحب. مننه صادق امین صاحب. په تیره خو مونږ د فضل الرحمن نجس صاحب ډیره مننه کوو چې هغه اواز ملکن دلته کې راوغوښتلو او خدمت یې هم زمونږ وکړو. اواز ملکن د دې طرف نه خوندونه هم واخیستله او دا مشاعره ده ماشاءالله ښه کلامونه پکې وویلی شوه. نو زه د اواز ملکن د ملګرو هم شکریه ادا کوم او د فضل الرحمن نجس صاحب هم شکریه ادا کوم او انشاءالله همدغه شانتې دا ورورولي به برقراره ساتو. هغه که هر ځای کې که هغه د غره په سر کې هم به پسې ځو او که په اواره کې هم به پسې ځو ولې چې دا د ادب خدمت دی. او زه به اخره کې یو کلام ووایم. نجیب محمد صاحبو دا کلام خو لږ وختینی دی. به هر حال ځکه هر سړی کوي افسوس او ارمان دا ځلي ځکه هر سړی کوي افسوس او ارمان دا ځلي ورانه کړه د خپل لاسه مونږ په ځان دا ځلي او بیا به ورته چرې هم د ګوړي په ترخه نه ویم بیا به ورته چرې هم د ګوړي په ترخه نه ویم وکړه لکه روغه را سره خپل جانان دا ځلي او بیا به ورته چرې هم د ګوړي په ترخه نه ویم وکړه لکه روغه را سره خپل جانان دا ځلي او نور به د دروغو په وعدو دې نه تېروځمه نور به د دروغو په وعدو دې نه تېروځمه ما ته را معلوم دی شو بې پته ایمان دا ځلي او نوره پکې هره یوه سودا د اور په بیه ده نوره پکې هره یوه سودا د اور په بیه ده یو مرګ د انسان دی په قیمت کې ارزان دا ځلي. مننه. او بیا چې ورته نور خلک په خپو کې خپل تندي نږدي بیا چې ورته نور خلک په خپو کې خپل تندي نږدي زه لکه خلیل شم ماتومه بوتان دا ځلي. مننه. او بیا چې ورته نور خلک په خپو کې خپل تندي نږدي زه لکه خلیل شم ماتومه بوتان دا ځلي او تا چې ځان د خاورو سره خاورې کړو نو پوهه شه تا چې ځان د خاورو سره خاورې کړو نو پوهه شه کېښودو قدم دې د شهرت په اسمان دا ځلي. تا چې ځان د خاورو سره خاورو کړو نو پوهه شه کېښودو قدم دې د شهرت په اسمان دا ځلي. او شعر دی چې ما خو په دنیا کې محبت فقط زده کړی دی ما خو په دنیا کې محبت فقط زده کړی دی هسې رانه ماخلی پرشتو امتحان دا ځلي او بیا چې محفلونه کړو آباد د خوشحالو عطا زه راټولوم خپل تسنې وسنې یاران دا ځلي.